الحمد لله ذي الطول والآلاء، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه النجباء السعداء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. الآية. صدق الله العلي العظيم. قدرمن حاضرینو، زموږ د ننني تقریر موضوع بوي یو چاته یو مؤمن ته مشرک ویل، پر یو مؤمن د مشرک فیصله کول د دې څه حکم دی په شریعت مطهره کې. اوس خو داسې یو ډله پیدا سوې ده چې موږ و تاسو کې که یو څوک نیک عمل کوي، عمل صالح، دغه یو ګمراه ډله چې ده، هغه ډله دغه زموږ ستاسې نیک عمل شخص ته مشرک وایي. یعنی که یو مؤمن زیارت ته ورسي، زیارت کوي، زیارت خو به عمل صالح وي، دا خو ښه عمل دی. نو که څوک زیارت ته ورسي، دا ګمراهان وایي دا سړی مشرک سو، نعوذ بالله. که یو څوک دوره اسقاط وګرځوي، نو دا ګمراهان وایي دا سړی مشرک دی. که یو څوک په یو معلومه ورځ خیرات وکړي، په یو ښه ورځ، یا د جمعې په ورځ، یا د دهې په ورځ، یا په 12مه چې را روانه ده، که څوک خیرات وکړي، دا ګمراهان وایي دا مشرک سو. که یو څوک د لمانځه وروسته دعا کوي، اجتماعي دعا، یو عالم دعا کوي، نور آمین آمین پر وایي، دا ګمراهان وایي دا عمل حرام، یا دا عمل بدعت، یا دا عمل شرک دی. وعلى هذا القياس، اوس خبره په دې کې ده چې مؤمن ته مشرک ویل څنګه فیصله ده؟ دا ډېره درنه فیصله ده. یو څوک مؤمن مسلمان دی او یو ګمراه وایي دا مشرک دی، دا کافر دی، نعوذ بالله. وربسو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام قول ته. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خبر را نقلوي، وی پیغمبر علیه السلام ویل: اذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به احدهما. بخاری شریف 2 جلد 901 صفحه کې دا حدیث شریف ذکر دی. پیغمبر علیه السلام وایي که یو چا و خپل ورور ته وویل چې ای کافره، نو تر دغو دوو کفر نه وځي، کفر تر دغه دوو نفرو نه وځي. څه معنا؟ هغه سړی چې چا په کافر ورته وویل، که هغه کافر وو، نو کافر دی، د کافر لفظ ورلی اثر یې پکښې وکړي، یا کافر وو، کافر دی، د کافر لفظ پورې وموښتي. او که چیرې هغه مؤمن وو، موحد وو، مسلمان وو، او یو سړي په کافر ورته وویل، د کفر کلمه راګرځي و د هغه سړي ته متوجه ده. دا چې مؤمن ته په کافر وایي، دا د کفر کلمه و دا ویونکي ته متوجه ده، دی خپله کافر دی. اذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به احدهما. خلاصه دا که چا یو مؤمن مسلمان ته په کافر وویل، دی خپله کافر دی. دا فیصله زما نه ده، دا د یو فقیه فیصله نه ده، دا د پیغمبر علیه السلام فیصله ده. حواله می درته پیش کړه د بخاری شریف روایت دی.
نو که یو مؤمن مسلمان ته چا په کافر و په مشرک وویله دی خپله کافر دی، دا سړی خپله کافر دی که یو مؤمن ته په کافر وویل. اوس نو تاسې راسئ دغه ګمراه ډله چې پیدا سوې ده، دا چې د سلفیانو په نامه یې خلق یادوي، یا د وهابیانو په نامه، یا د پنجپیریانو په نامه، تاسې ته د دوی عقیده معلومه ده؟ دا زموږ استاسې د مذهب ټول خلق په دا 12,500 کاله کې چې څه کسان تیر سوي دي زموږ په مذهب کې، دا ټوله د دوی په فتوا مشرکین دي. دا ټول یو نه، دا 12,500 کاله چې کېږي دا زموږ مذهب را شروع دی الی یومنا هذا، تر قیامته به هم وي. دا څه فقها، علما، بزرگان، مصنفین، مجتهدین، حفاظ د حدیثو علما، دا څه چې تیر سوي دي دا ټوله د وهابیانو په فتوا دا ټوله مشرکین دي. دا د دوی په کتابو کې ما لیدلي، د دوی کتابونه زموږ سره شته چې دوی پکښې لیکلي چې دا ټوله مشرکین دي. اوس نو تاسې فیصله وکړئ، د پیغمبر علیه السلام فتوا مې درته ذکر کړله چې یو مؤمن ته په کافر څوک ووایي دا سړی خپله کافر دی. نو دا چې په کروڑاو انسانان تیر سوي، په کروڑاو دا 12,500 کاله کېږي، په کروڑاو علما فقها چې په دا مذهب کې تیر سوي دا ټولو ته چې د شرک نسبت کوي دا به نو څنګه مسلمان سي؟ نو چې دا بسته جماعت ته د شرک نسبت کوي مشرکین یې بولي نو خدای خپله کافر دی. نو وهابي په دغه فتوا چې زموږ استاسې د مذهب ټول خلق مشرکین بولي، په دې فتوا دی خپله کافر دی. ما درته وویله چې یو مؤمن ته په کافر ووایي دی خپله کافر دی. دا چې جماعت دی او 12,500 کاله کېږي دا فقها را شروع دي، دا د مذهب سلسله را شروع چې دا ټولو ته په مشرکین وایي نو دا به څنګه مسلمان وي؟ دا مسلمان پاته کېدلی سي؟ کلا وحاشا. دا د سلفیانو فیصله ده. په اعمال صالحه و ما ورته مشرکین بولي، که زیارت ته ورغلو وایي مشرک سولې، که اعمال صالحه و، که د تعویض په غاړه کوي وایي مشرک سولې، که د اسقاط دوره وګرځول وایي مشرک سولې، که په طریقت کې ننوتې مرید سوې د یو شیخ وایي مشرک سولې، که په مذهب کې ننوتې وایي مشرک سولې. دا خو ټوله اعمال صالحه دي. که د پیغمبر علیه السلام الله عز وجل ته واسطه کوي وایي مشرک سولې. که د پیغمبر علیه السلام ته نعره ور وکړه یا رسول الله الصلاة والسلام علیک یا رسول الله وایي مشرک سولې. په اعمال صالحه و ما ورته مشرکین بولي. عبادت کوو، په عبادت ما ورته ته مشرک وایي. نو دا فیصله یې د چا سره اخیستې د دې سلفیانو؟ دا د خپله مشر څخه. د دوی مشر درته معلوم دی، محمد بن عبدالوهاب النجدي، هغه لوی ګمراه د ټولو وهابیانو مشر دغه څوک دی؟ محمد بن عبدالوهاب النجدي، چې وهابیان دې ته شیخ الاسلام وایي. وهابیان وایي دا د اسلام یو شیخ دی، دا موحد دی، دا وایي مسلمان و، دا غازی و، دا مجاهد و. زموږ فقها څه وینا کوي د محمد بن عبدالوهاب النجدي په اړه چې د ټولو وهابیانو مشر دی؟ زموږ فقها څه وایي؟ شاه انور شاه کشمیری رحمه الباری د بخاري شریف یو شرح لري، فیض الباری، 4 جلده. په فیض الباری کې په اول جلد کې په 191 صفحه کې شاه انور شاه کشمیری د محمد بن عبدالوهاب النجدي په اړه داسې عبارت وایي: فأما محمد بن عبد الوهاب النجدي فإنه كان رجلا بليدا قليل العلم فكان يتسارع إلى الحكم بالكفر. وإذا وهابيان مشر محمد بن عبد الوهاب النجدي دا يو بعقل سري علمي نو، دا يو جاهل، دا يو بعقل،
فکان یتسارع الى الحکم بالکفر، دا د کفر فیصلې ته تلوار و، دا د شرک فیصلې ته تلوار و چې ژر پر یو مؤمن ټاپه ولګوي چې دا مشرک دی. دا د دوی د مشر دا عادت و چې پر مؤمن به د مشرک فیصله کول او دا د شرک او د کفر فیصلې ته تلوار و چې ژر یو مؤمن مشرک بللی وای. زموږ فقها خو دغه وینا کوي. دا اوس چې پر ما او تا د مشرکینو فیصله کوي دا د هغه نجدي زامن دي. محمد بن عبدالوهاب نجدي دا د هغه اولاده ده، دا د هغه پیروان دي. دا شرک بیخي کور ته راوستي، دا شرک په خونه را دننه کوي. شرک داسې ژر نه راځي. شرک حضراتو دې ته وایي چې د الله عز وجل سوا د بل شي عبادت وشي. لکه مشرکین د عربو چې په مکه مکرمه کې 360 بوتان پراته و، دوی به ورته راغله باره بیا دغه بوتانو ته سجدې کولې. نو شرک دغه ته وایي حضراتو چې یو څوک د غیر الله عبادت وکړي، دغه ته شرک وایي. د الله عز وجل څخه بل څوک د الله عز وجل سره شریک وګرځي په عبادت کې، دغه نو شرک دی. او دا خبره چې ستاسو په نظر کې وي چې دغه وهابیان چې د حضراتو دا د خوارجو د ډلې څخه دي. خوارج پیژنئ؟ دا یو ګمراه ډله ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دوی په اړه ډېرې ویناوې کړي. قدرمنو حاضرینو، د دغه ګمراه ډلې په اړه چې دوی پر عامو مؤمنینو د مشرکینو فیصله کوي، نو د دوی په اړه به دا خبر وکړو چې دوی خوارج دي. دا زما لږ خبرو ته تاسې متوجه سئ. ګورئ حضراتو، پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم حدیث مقدس کی فرمائی نو یو ډله به جنت ته ځي، 2 ډلې به دوزخ ته ځي. بیا صحابه کرام پوښتنه کوي یا رسول الله من هی؟ دا کومه ډله ده دا جنت ته چې به ځي؟ پیغمبر علیه السلام په جواب کې ورته وایي الذین هم علی ما انا علیه و اصحابی، دا هغه ډله ده چې پر هغه سړک روان وي چې زه اصحاب پر روان یو. زه صحابه چې پر کوم سړک زو پر هغه سړک چې روان سي دا به جنت ته ځي. 2 ډلې هغه به دوزخ ته ځي. په 2 ډلو کې یوه ډله خوارج دي. خوارج هغه ګمراه ډله ده چې د حضرت علی کرم الله تعالی وجهه په خلافت کې راپورته سوله. د دې څو تعداد و؟ 12,000 کسان و. دا خوارج، دا ګمراه ډله، دوی 12,000 کسان و. بیا حضرت علی کرم الله وجهه خلق ورواستول چې تاسې راسئ توبه وکاږئ، اختلاف مه جوړوئ. نو په هغو کې بیا 8,000 کسانو توبه وکښله، 4,000 ویل چې موږ توبه نه کاږو، موږ ستا سره مقابله کوو، ستا سره جنګ کوو. نو حضرت علی کرم الله وجهه باره هغه و چې محاربه یې ورسره شروع کړله. په 4,000 کسانو کې نه کسه جنې وتښتېدل، دا نور یې ټوله مړه کړله. نه کسه وتښتېدل، اطرافو ته ولاړه. په 4,000 کې دا نور یې ټوله مړه کړله. والحمدلله علی ذلک چې پیغمبر علیه السلام ویلي وای د الله عز وجل په ټول مخلوق کې هغه بد خلق هغه خوارج دي. دا د پیغمبر علیه السلام وینا ده. د الله عز وجل په ټول مخلوق کې بد خلق څوک دي؟ خوارج.
دا خبره د دماغه ونه باسي حضراتو چې دغه وهابیان و سلفیان و پنجپیریان دام خوارج دي، دا د دماغه ونه باسي. د مذهب معتمد کتاب رد المحتار دی، 3 جلد 309 صفحه باب البغات کی راځي چې دا د محمد بن عبد الوهاب نجدي پیروان چې دا موږ وهابیان ورته وایو دام خوارج دي. سنن نسائی شریف اول جلد 380 صفحه 2 حاشیه علامه محدث التهانوي رحمه الله تعالی هغه هم لیکلی دي چې دا د اوس عصر وهابیان دا خوارج دي. نو وهابیان خوارج دي، دا خبره د دماغه ونه باسي. د خوارجو په اړه پیغمبر علیه السلام څه هدایت کوي؟ پیغمبر علیه السلام یو اوږد حدیث شریف ویلی د دې خوارجو علامې بیانوي. بیا وروسته څه وایي؟ هم شر الخلق، د الله عز وجل په ټوله مخلوق کې بد خلق هغه خوارج دي. دا د پیغمبر علیه السلام وینا ده، هم شر الخلق. خوارج په مخلوق کې هغه بد خلق دي. دا خبره دې ستاسې په فکر کې چې یوه خبره د ځانه نه کوم، د دې ګمراه ډلو په اړه که مې هره خبر کول هغه به د کتاب حواله. دا چې پیغمبر علیه السلام وایي چې هم شر الخلق، د الله عز وجل په مخلوق کې بد خلق خوارج دي، دا خبره په کوم کتاب کې راغلی ده؟ مسلم شریف اول جلد 342 صفحه کې دا خبره ذکر ده. هذا القياس ابو داود شریف 2 جلد 650 صفحه کې پیغمبر علیه السلام هم دا خبره کړې چې هم شر الخلق، د الله عز وجل په مخلوق کې بد خلق هغه خوارج دي. هذا القياس پیغمبر علیه السلام خوارج ډله د دوزخ سپیان بللی دي. پیغمبر علیه السلام وايي الخوارج کلاب النار، خوارج د دوزخ سپی دي. دا حدیث شریف چیرې دی؟ الخوارج کلاب النار، دا نږدې مشکات شریف 2 جلد 309 صفحه دا حدیث شریف الته ذکر دی. هذا القياس ابن ماجه شریف د حدیث کتاب 14 صفحه الته ذکر چې پیغمبر علیه السلام وايي الخوارج کلاب النار، خوارج د دوزخ سپی دي. او کچيري بخاري شریف ته ورسو، امام بخاری رحمه الله تعالی په بخاری شریف کې په 2 جلد کې په 1024 صفحه کې په باب قتال الخوارج والملحدين بعد اقامه الحجه عليهم د عبد الله بن عمر رضی الله عنه فتوا د خوارج په باب را نقل کوي. عبد الله بن عمر سويل وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله، بخاري شريف 2 جلد 1024 صفحه. عبد الله بن عمر هغه جلیل القدر صحابیو، هغه بویل چې د الله عز وجل په ټوله مخلوق کې تر خوارج بد خلق نسته. ولی جامعه د اسلام، صورت د اسلام، دعوه د اسلام، عقاید د اسلام نه دي، اعمال د اسلام نه دي، اقوال د اسلام نه دي، دعوه د اسلام کوي، د اسلام په جامه کې را روان دي. دا هغه ګمراه ډله ده. نو د اوس عصر څه سلفیان و وهابیان چې دي دام خوارج دي، حوالی مې درته پیش کړلې. څه خواصي او څه علامې چې د خوارج دي دا ټوله په د وهابیانو کې شته. زه فقط 3 خاصیت درته ذکر کوم، یو لږ توجه وکړئ.
ګوري حضراتو د خوارجو یوه خاصه دا وه چې دوی بې ادبه وه خوارج ډېر بې ادبه وه دا خبره چې ثابتوو چې بې ادبه وه بخاري شریف ته به ورسو بخاري شریف 2 جلد 1040 صفحه هلته دا واقعه راځي پیغمبر علیه السلام صحابه کرام پر راټول دي د حنین د غزوې غنیمتونه تقسیموي صحابه ورته ورکوي دا تقسیم شروع دی په دې حال کې د خوارجو یو سړی دی په څه نامه ذوالخویصرة دا یې نوم دی دا رالی پیغمبر علیه السلام ته کښېنستی څه ورته وایي اعدل یا رسول الله عدل وکړه یا رسول الله ظلم ونه کړه دا تقسیم چې کوې داسې ونه کړې چاته ډېره حصه ورکړې چاته لږ عدل وکړه پیغمبر علیه السلام څه ورته وایي ویلک فمن یعدل اذا لم اعدل تا لره دې هلاک وي څوک به عدل وکړي چې زه نه وکړم پیغمبر علیه السلام وایي که زه عادل نسم څوک عدل کوي حضرت عمر رضی الله تعالی عنهم په دا مجلس کې و هغه څه وایي پیغمبر علیه السلام ته وایي یا رسول الله ائذن لي اضرب عنقه اجازه راکوه ماته چې زه غاړه ور پرې کړم زه به سر ځینې کاټ کړم د دې ګمراه څه پیغمبر علیه السلام منع وکړه ولیا مشوره وه تاسو ګورئ دا ذوالخویصرة د خوارجو څه وو تې بې ادبۍ ته وګوره پیغمبر علیه السلام ته وایي عدل وکړه چې ظلم ونه کړه دا څونه بې ادبي ده دا د ذوالخویصرة واقعه چیرې ده دا بخاري شریف 2 جلد 1040 صفحه مسلم شریف اول جلد 341 صفحه کې دا واقعه ذکر ده دا بې ادبي د دوی خاصه ده د خوارجو د اوس عصر سلفیان هم دغسې بې ادبه دي د وهابیانو بې ادبي تاسو ته معلومه ده دا څونه بې ادبه دي زموږ په لوی لوی فقهاو استهزاء او پسخندونه ویي د امام اعظم امام شافعي امام مالک امام احمد د دې عنوان سره واخلي بار سره وخاندي استهزاء په دا لوی لوی فقهاو پسخندونه ویي فقها خو پرېږده په صحابه کرامو کې دوی هغسې خبرې کوي چې ژبه طاقت نه لري چې تلفظ په وکړي صحابه کرامو ته د بدعت نسبت کوي وایي صحابه کرام مبتدعین وه نعوذ بالله وایي صحابه کرام په قرآن نه پوهېدله په دین نه پوهېدله داسې خبرې کوي دلته یو ګمراه پیدا سوی و یو څو شپې در مخه یو ځای تقریر کړی و تاسو به م اورېدلی یا تقریر یې یوه پله خو بهتان وایي دا زموږ استاسې پر مؤمنانو په خبرو کې وایي دلته په دې منطقه کې داسې خلق شته چې قبرو ته سجدې کوي نعوذ بالله تاسې یو سړی لیدلی دی چې قبر چې سجده کړي دلته چا قبر ته سجده وکړه پر مؤمن تهمت لګول وایي قبرو ته سجدې کوي بیا وایي دا د قبرو څه کومک غواړي دا خو هم دی شرک بولي بیا دا خبره پسې کوي وایي دا خلق ورسي د نبي علیه السلام روضې ته هلته د نبي علیه السلام څه کومک غواړي نو نبي علیه السلام د یو چا سره کومک کړی دی هغه د ده بې ادبي زه درته وایم د ده الفاظ دا دي وایي نبي چې مړ سو صلی الله علیه وسلم نه ورسره وایي علیه الصلاة والسلام نه ورسره وایي خالی نبی وایي نبي چې مړ سو ابوبکر صدیق هغه ورته وویل چې ته زما سره کومک وکړه نه یې ورته ویل
دا نبی چې مړ سو د یو چا سره کومک وکړي، دا نبی د دې قبر سره لاس را وغځاوي، دا نبی د دې قبر سره راووتی، دا نبی د یو چا په کور ورننوتی، دغسې تقریر کوي. موږ ته ځان راښکاره کوي چې زه خو نو د خوارجو څه یم. دا بې ادبي ده. نبی صلی الله علیه وسلم، نبی علیه الصلاة والسلام دا چې خالی نبی 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 یادوي صلی الله علیه وسلم نور سره وایي، دا د خوارجو خاصه ده. دا نو هر سړی پوهېږي چې ته وهابي یې، ته د خوارجو څه یې. نو دا بې ادبي دا د خوارجو خاصه وه، دا په دا سلفیانو کې هم شته. دوهمه خاصه و علامه د خوارجو څه وه؟ هغه دا وه چې هغه آیتونه چې د کفارو په باب نازل وه، د یهودو په باب، د نصاراو په باب، د مشرکینو په باب، هغه آیتونه به دا خوارجو راواخیسته، پر دا مؤمنانو به ورواړول. دا هغه آیتو مصداق یې مؤمنان ګرځول. دا خبر هم د ځانه نه کوم، وربسو بخاري شریف هغه کتاب ته ورځم چې سلفیان وایي موږ ایمان پر راوړي. بخاري شریف دوهم جلد 1040 صفحه، باب قتال الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. علت امام بخاري څنګه عبارت لیکي: وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله. عبد الله ابن عمر رضی الله عنه د الله عز وجل په مخلوق کې بد خلق خوارج بلل. وقال عبد الله ابن عمر بويل: إنه منطلق إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. ولدا خوارج هغه گمراهان دی متوجه سوي دي و هغه آیاتو ته چې د کفارو په باره کې نازل سوي دي، د یهودو نصارا او مشرکینو په باب نازل سوي دي. فجعلوها على المؤمنين، هغه آیاتونه پر مؤمنانو راړول دي. او د مشرکینو په باب چې کوم آیاتونه په قرآن کې دي هغه پر مؤمنانو یې وراړولي. دا د خوارجو خاصه وه. د اوس عصر سلفیانو، وهابیانو، پنجپیریانو هم دغسې دي. امین الله سلفی یو ګمراه دی په پېښور کې. امین الله سلفی د انګریزانو غلام، یو کتاب یې جوړ کړی دی، او د کتاب نوم به هم در وښیم: د تقلید حقیقت او د مقلدینو اقسام. دا نوم دی. نو په دغه کتاب کې هغه آیاتونه د قرآن راوړي دي چې د کفارو، یهودو، نصاراو، مشرکینو په اړه نازل سوي. هغه آیاتونه یې راوړي، ټوله یې پر احنافو وراړولي دي. دا مؤمنان، احناف، موحدین پر موږ و تاسې هغه آیاتونه راړولي دي چې د کفارو، د مشرکینو په باب نازل دي. نو دا خاصه هم د خوارجو وه، په دې کې پیدا شوله. او درېیمه خاصه د خوارجو څه وه؟ د خوارجو دا خاصه وه چې د کفارو سره مینه درلوده، د اسلام سره دشمني درلوده. دا د خوارجو خاصه وه. او په کفارو یې هیڅ کار نه درلودی. دا خبره چیرې ده؟ دا بیا د پیغمبر علیه السلام وینا ده. ما مخکې درته وویل د ځانه یوه خبر نه کوم، زما خبر به حواله وي. پیغمبر علیه السلام یو وخت حدیث شریف ویلی، یو وخت حدیث شریف د خوارجو په باب څه خبر کوي. د خوارجو علامې چې بیانوي، یوه علامه یې دا ده: یقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. دا خوارج هغه کسان و چې مسلمانان به په شهادت رسول او د مشرکینو او د کفارو سره مینه درلوده، په هغوی کار نه درلودی. دا ټوټه د حدیث شریف چیرې ده چې پیغمبر علیه السلام وایي چې خوارج دغسې وه چې اهل اسلام به په شهادت رسول او په کفارو یې کار نه درلودی، د کفارو سره مینه درلوده؟ دا خبره چیرې ده؟
دا بیا په بخاري شریف کې بخاري شریف اول جلد 472 صفحه حالت دا خبر ذکر یو ابو داود شریف دوهم جلد 455 صفحه حالتم دا خبر ذکر او هذا القياس مسلم شریف اول جلد 341 صفحه حالتم دا خبر ذکر او هذا القياس نسائی شریف اول جلد 380 صفحه دا د خوارجو خاصه وه چې د کفارو سره مینه درلوده او د دې ټوله دشمنی د اسلام سره وه دا د اوس عصر وهابیانو سلفیان هم دغسې دي د هغه د خوارجو خاصه په دې کې پیدا سوې تاسو ته د وهابیانو دشمن معلومیږي څوک دی اول دشمن امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تعالی او د امام اعظم اتباع دا د سلفیانو دشمنان دي سلفیان د کفارو سره ښه مینه لري د کفارو سره ښه علاقه لري ښه دوستي ورسره لري خو کفارو راوستلي دي که ستاسې په زړه کې یو څه خدشه وي زه به پوښتنه درڅه وکړم په تاسو کې یو سړی دې ماته شاهدي ادا کړي چې نن وهابي د جهاد خبره وکړله هېڅوک به دا شاهدي نه کړي ادا چې پلانکي تاریخ کې وهابي د جهاد خبره وکړه د جهاد خبره چا واورېده د وهابیس د یهودو نصاراو مشرکینو په رد کې وهابي خبره وکړله هېچا به نه یې اورېدلې او نه به یې واوري نو خو کفارو راستولي دي سلفیان وهابیانو پنجپیریان دا خبرې یې په دماغ کې ورثبت کړي دي پام کوي چې د جهاد خبره ونه کوي پام کوي چې پر کفارو لګاو ونه کوي دا د کفارو تحریک دی چې دوی ته په دماغ کې دا خبرې ورکړلې چې تاسې به څه کوئ ستاسې دښمني به د اسلام سره وي نو لهذا د سلفیانو څه موږ څه شي اورو د جهاد خبرو خو نه اورو د کفارو مقابله خو د سلفیانو څه نه اورو د یهودو د نصاراو مقابله یا د هغو په رد کې خبرو خو د سلفیانو وهابیانو څه نه اورو څه شي اورو د سلفیانو څه شي اورو د 12مې خیرات ناروا دي سلفیان دغسې راته وایي د سروري چهارشنبې سلامونه ناروا دي سلفیانو څه دا خبرې اورو اسقاط ګرځول ناروا دي د اختر په ورځ روغبړ ناروا دي د لمانځه وروسته اجتماعي دعا ناروا ده پیغمبر علیه السلام الله عز وجل ته واسطه کول دا ناروا دي پیغمبر علیه السلام ته نعره کول یا رسول الله دا ناروا دي زیارت ناروا دي تعویض په غاړه کول ناروا سلفیانو څه دا خبرې اورو دا خو ټوله مشروعات دا خو ټوله مشروعات دي کتابو راوړي دي چې دا ټوله حق دي خو دا د کفارو تحریک دی خو دوی مجبور دي چې دا خبرې به کوي نو د دوی دښمني د اسلام سره ده د کفارو سره سلفیان مینه لري کفارو راوستلي دي کفار یې حمایه کوي کفار یې ساتنه کوي کفار پیرې پر کوي نو دوی مجبور دي چې زما او ستا سره به دښمني شروع کوي دا درې خاصې دا د خوارجو دي دا د اوس عصر په سلفیانو کې هم شته نو مطلوب مې دا دی چې دا خوارج دي خوارج بیا به یو جمعه پر دې موضوع څه بیان وکړو هغه عبارات چې په عباراتو کې راغلي چې دوی خوارج دي هغه عبارات یو څه اوږده دي وخت غواړي به یو جمعه بیان پر وکړو نو دا خوارج دي او خوارج هغه ګمراه ډله ده چې پیغمبر علیه السلام ول هم شر الخلق دا الله عز وجل په مخلوق کې بد خلق هغه دا خوارج دي دا د شرک ټاپه چې په لاس کې ده یو ښه عمل وکړو وایي مشرک سولې
عبادت وکړو په عبادت مو مشرکین بولي. عجیبه خدا ده، یعنی په کبیره ګناه مؤمن کافر نسی کېدلی. دا لوی لوی ګناوې نه دي، قتل و زنا و شراب خوري و دغه شیان. زموږ د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې د کبائرو ګناو په کولو څوک نه کافر کېږي. یو سړی شراب خوري دی چې حرام هم بولي خوري کافر نه دی. البته مرتکب د کبیرې دی، که شراب حلال وبلل ابارن و کافر دی. پر حرام کې د حلال عقیده ودرلوده نو کافر دی. د کبایرو ګناو په کولو مسلمان نه کافر کېږي. او سلفیان څه کوي؟ هغه چې موږ یو عبادت وکړو باره وایي دا مشرک دی. کوم خیرات وکړي هم مشرک بولي، کوم توسل وکړي هم مشرک بولي، کوم زیارت وکړي هم مشرک بولي. دلته یو ګمراه دی، یو څه خبرې کړې وې، په خبرو کې دا هم ویلې وه والله ښځې خو نو زیارت ته ورځي، په زیارت کې خو بې له شرکه بل شی نسته. استغفر الله. دا ښځې چې زیارت ته ورځي دا چش کوي؟ دا زیارت ته سجدې کوي؟ ولې ګمراه؟ ولې دا طعنونه وایه پر مؤمنانو؟ ولې دا خلق بدنامه یې؟ ولې دا مؤمنان متهمه یې؟ چې په عام تقریر کې وایه ښځې خو زیارت ته ورځي، هلته سجدې کوي، هلته بل شی نسته بې له شرکه. نعوذ بالله. پر مؤمن د مشرک فیصله دا عظیمه درنه فیصله ده. د تقریر په سر کې مې درته وویل چې یوه مؤمن ته په کافر ووایي دی خپله کافر دی. یوه مسلمان ته که چا په مشرک وویل دا سړی خپله کافر دی. دا د پیغمبر علیه السلام فتوا ده، دا زما فتوا نه ده، دا د یو فقیه فتوا نه ده، دا پیغمبری فتوا ده. د بخاری شریف روایت 2 جلد 901 صفحه حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه روایت کی اذا قال الرجل لاخيه يا كافر فقد باع به احدهما. خلاصه دا که چا یو مسلمان ته په کافر وویل دی خپله کافر دی. نو دا چې ښځې زیارت ته ورځي دا ښځې خو شرک نه کوي، دا ښځې خو سجدې نه ورته کوي. دې ګمراه د مشرکینو فیصله پر وکړ، نو په دغه فیصله دی خپله کافر دی. پر مؤمن چې د کافر فیصله وکړي دی خپله کافر. دا چې پر دا لوی جماعت دا د مذهب پر دا سواد اعظم چې د مشرکینو فیصله کوي نو دی په طریقه اولا کافر دی. دا پیغمبری فتوا ده، دا زموږ فتوا نه ده. د پیغمبر علیه السلام په فتوا هر چا چې مؤمن مسلمان ته په مشرک وویل دی خپله کافر دی، دی خپله مشرک دی. دا پیغمبری فتوا ده. الله جل وعلا دی توفیق د اعمال صالحه وراکي. والسلام علیکم ورحمة الله.